अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामन व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जे बहरे लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारो समन रा आबदारी। जे कानी जूद ओ बादी खजाने कुनत फर्शी ज़मीन नादुर पिशाने। इलाही गुंशई उम्मीद बुख्शाई गुली अज़रोज़ई जावीद बिन माई। बखंदान अजलबी अन गुंश बागम वज़ीनुल अतर परवर कुम दिमागम। बिया जामीर हाँ कुन शर्मिसारी ज़िसाफ़ो दुर्द पीशारन चिदारी। ताअल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दीही हर नातवाना। दुरूद शरीफ है। बुजुर्गवार किराम, पतेर जुमा बांधे मंग खबर कली बिया बाज मर गुरु मातु शेर जमंग सम बाज खबर जमंग ना गड़े वड़े वंदिशे। शेर सदका सरी वर्की नारीना व जनाना सदका वर्की नुदा सदका पिंज खबरें कई नो खैर आगे के बाज मरगुरु मातु हुए चलूँगा बाज खबरें गड़ी वड़ी हुई चलाड़ी कीमती ये खबरें थी। शेर सदका वर्कवल पकार थी हस्ब तौफीक चंद सुमद इंसान ताकती चाहता जामी वर्कवल चाहता डोड़े वर्कवल चाहता स्काक वर्कवल चासर इमदाद कवल डाले चाहता उड़ल मोरिद बांधे बख्शिश कवल फबीर से बांधे बख्शिश कवल दाठो खबरी इला जोड़वल
جماعت او مدرسه جوړول په هغې کې امداد کول مقبرې ته ځمکه وقف کول چې مسلمانان پکې دفن شي تالاب جوړول دا ټول کارونه د خیر دي په لار کې یو ځای کې کوی ایستل چې خلکو ته تکلیف نه وي چې څوک په لار تېرېږي چې هغه پې اوبه وڅښي څاروي پې اوبه کړي الله پاک بابا نمې د حد بابا نمې د حد زمونږ او ستاسو خدای داسې مهربانه دی چې یو شی یو انسان ته ورکوي په بهانه بابا نمې نمې د حد په قیمتونو یې نه ورکوي په بهانو یې ورکوي هغه قیمتونه څه کوي قیمتونه خو هغه پیدا کړي دي دا الله پاک داسې مهرباني ده بخاري مبارک کې راغلي دي چې یو سړی سخت تږی و د کوي باندې برقه نه وه هغه کوي تکو شو اوبه یې وڅښلې ځان یې سیرابه کړ چې راووته رسول الله مبارک فرمایي بخاري کې راغلي دي چې روت بار ته یو سپی دی چې ژبه یې رایستې ده او نمناکه خاوره یې خوړله چې دا تنده مې ماته شي دومره چې دی علم الله پاک دی حیواناتو ته مرګړي دی چې دې شی کې زما پیدا د هغه خوري دې کې نقصان دی هغه نه خوري رسول الله فرمایي چې چرګ یا مارغه یا ګډه بیزه غوا میخه لالی نو چاړه د ده په مخ کې مه تېروه چاړه تېره که وليحد احدكم شفرته چاړه دې تېره کي خو د دې حیوان په مخ کې چرګ پورې مه تېروه هغه په دې پوهېږي چې ما علی پې دونه پوهه حیواناتو ته خدای ورکړې ده نو چې ته یې تېری نو هغه وایي چې ما پې حلالی نو یو مرګ پې تېر شو چې بیا پې حلاله کړي نو دویم مرګ شو نو حیوانات هم په دې پوهېږي هغه نمناکه خاوره یې خوړل او ژبه یې رایستې ده د یو هغوی دې سپي ته تنده رسېدلې ده چې کومه ما ته رسېدلې وه بخاري مبارک کې راغلي دي د بزرګۍ کتاب خو دومره ده چې یو پټی مشکل دی لکه د هر چا پوهې ورته نشي رسېدی دا مشرانو ته غوږ کېدی بس داسې زمانه به راشي چې څوک په پیړو پوهېږي نه اوس بیا هم څه شته دي چې څوک پې پوهېږي دې کوی ته ورکوشو موزکې اوبه راواغېښتلې په خولې باندې په خوله کې ونیوې او بیا په پاټکو د کوی نه راوخته موزه هغه دغه چې دی هغه سپي یې په هغه موزې باندې اوبه چې راوویستې سیراب یې کړ نو الله فشکر الله له الله د ده د دې عمل قدرداني وکړه په غفر له دغه سپي یې چې اوبه کړه الله په دې مکمل وبخښه جنت ته صحابو تپوس کو چې یا رسول الله زمونږ دپاره په دې چارپایانو کې اجر دی وي او
فی کل ذات کبد رطب اجر. هر حیوان چې خاوند د جگر دی او جون پکې وي تاسو له ده سره احسان وکړئ الله به اجر درکوي. تاسو له به خدای اجر په دې کې هم درکوي. حیوان سره ښېګڼه وکړه الله به تا سره احسان وکړي. امام بخاری مبارک فرمایلی دي چې ما ته یو حدیث رسېدلی دی چې رسول الله مبارک فرمایل چې خدای پاک جبریل ته ووی جبریل څوک دی؟ د رسول الله استاد دی. ته به چې د رسول الله استاد وي نو د هغه به څه مقامي؟ قرآن شریف نه معلومه ده علمه شدید القوا. قرآن عظیم رسول الله ته جبریل علیه السلام چې د لوی قوت خاوند دی هغه ښودلی دی. که چا د دې نه انکار وکړو چې جبریل علیه السلام د رسول الله استاد نه دی دی د ایمان نه خلاص شو. ناپوهي د ډېر کسان د ایمان نه خلاصېږي. ډېر کسان داسې چې ښځه پرې طلاقه شوي دې ته خبر نه وي. د ناپوهۍ د وجې نه دونه علم چې دی نو په هر چا فرض دی چې اصله چې حلال شی حرام نشي. وی جبریل علیه السلام ته وی چې را که ته بنده وي مسلمان بنده وي نو تا به څه کولو؟ هغه به ته وي یا الله ته زما باندې ښه پوهیې چې ته څه فرمایې نو هغه به خو مابینا ته په خپله ووایه. جبریل علیه السلام به ته وی ټیک ده. وی یو زما دا خوښه ده زموږ موضوع پکې ده چې یو فقیر انسان دی بال بچهدار دی چې د سره امداد وکړم کوو سره. فقیر انسان بال بچهداره فقیر زنانه بال بچهداره دغلته یو زنانه وه دا مدرسې په ګیټ کې دغلته ناسته وه چې بچي مې وږي دي او خاوند مې مړ دی. نو دې سره اوس امداد چې دی فرض دی. یوازې د جمعې لمونځ خو فرض نه دی. ډېر کسان پرې دغسې تېر شو بعضې کسان شته دي پیسې ورکړې وله. دې سره خو امداد فرض دی چې یاره زه بنده وی نو د مسلمان فقیر او فقیر ښځه چې بال بچهداري هغوی سره به مې امداد کوی. خو بردسته خبره دې وکړه خدای پاک ورته وی دویمه یا الله ستا دا بندګان هېڅوک د عیب نه خالي نه دی. څوک خالي دي؟ د داغ نه څوک خالي دي؟ داغ داغ مت کہو سب داغ داغ ہے بے داغ بس وہی ہے جو پروردگار ہے. دا داغ نہ سو خالی دی عیب نہ سو خالی دی. یا اللہ زما بدویم عمل دا ہو چستا پدی بندگانو باندے ددوی عیبون پٹکم. وی دا خودی چت خبر وکړه جبریل خو واقعي د تا سره علم دی. او درېیمه دا ده چې درېیم کار به مې دا کو چې یو انسان دی او تږی دی چې په هغه مې جوس کلی وي نبیذ التمر میں پہ سکلی وی نبیذ العنب میں دا گنگورو جوس میں پہ سکلی وی
او یخې اوبه مې بې څښلې وي. د رسول الله مبارک دا قانون نبی علیہ السلام الحلو البارد اوبه یخې خوږې شربت یخ خوږ دا د رسول الله ډېر خوښ و. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دقه به کوئ د مسلمان سره ښېګړه وکړه او ملګرو ما ته وویل چې تاسو هغه 5 خبرې کړې وې موږ سم سمج ته رانلي چې دا صدقه ته ورکړي که یوه پیسه دې ورکړه 1 روپۍ دې ورکړه 1 ډوډۍ دې ورکړه 1 جوړه جامې دې ورکړې د یخنۍ کې دې سویټر ورکړه ګرمه ټوپۍ دې ورکړه نو دا صدقه 5 خبرې تا ته کوي. یو خبر دا کوي چې كنت قلیلة فکثرتنی زه کم او ما تا زیاته کړمه. بعضې کسانو خبر راولېږي چې په دغه باندې موږ سم پوه نه شو موږ ستاسو نیټ باندې خبر واورېدل خو سم پوه نه شو. دا صدقه تا ته وایي چې زه لږ او ما تا ډېره کړمه. دویمه وایي كنت صغيرة فكبرتني زه نری او ما تا غټه کړمه الله له دې ورکړمه. الله اکبر الله اکبر له دې ورکړمه نو زه هم غټه شومه ته به هم غټ شي. او درېیم ټکي كنت عدوا فاحببتني زه ستا دشمن او ما زه د خپله دوسته جوړه کړمه. دا صدقه وایي چې زه ستا دشمن او ما تا زه خپله محبوبه دې کړم. څلورم ټکي كنت فانيا فابقيتني زه پانی وما تا چې دې باقي کړمه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله وایي چې ته څه شی اخرې دغه کې ختم شو او چې مال دې راکړه هغه باقي پاتې شو. ترمذي مبارک حدیث کې راغلی دی چې رسول الله مبارک فرمایي چې یو سړی وایي مالی مالی زما مال زما مال. رسول الله د هوښیار انسان نه خبره وره. بیګا مې دغه رزلو کې قاضیان په جومات کې لویه جلسه وه هلته مې یو خبره وکړله هغه سړي بیا ما وایي زه په دې خبر سخت خوشحاله شوم چې ته وکړه وایي دې کې زما سودا وه مې دا خدای په ژبه راولي موږ به څه یو دا ټول کارونه خدای کوي. نو رسول الله مبارک فرمایلي دي چې انسان وایي مالی مالی وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمسيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. مال کې درې خبرې دي. دی وایي مال زما فخر پې کوي. وهل لك من مالك إلا ما تصدقت چې د هغې صدقه دې ورکړه فأبقيت هغه دې باقي کړه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هغه دې باقي کړه بس د الله په بینک کې دې داخله کړه هلته دې داخله کړه. بخیل سړی څه شی دی؟ رسول الله خبر وکړه البخیل عدو الله ولو کان زاهدا
والسخي حبیب اللہ ولو کان فاسقا، بخیل انسان او شوم انسان، کنجوس انسان دے د خدای دشمن دی اگر چې ډېرې تسبیح اړوي. او والسخي حبیب الله ولو کان فاسقا، او سخی چې دی د خدای دوست دی اگر چې فاسق ولی نه وي. سخاوت کوي، سخاوت ډېر ګران کار دی. یوه تا چې دی صدقه دی ورکړه نو تا باقي وکړه، او عقل تا یا مال بیمه پیدا رسول الله وی دا ده. خبره ما دا کړې چې رسول الله ډېر هوښیار و. هغه وی دقه زما دین و چې د رسول الله په شان هوښیار وی. تاسو وی شي کتاب کې لیکلي دي، انګریز دا لیکلي دي چې د رسول الله عمره هوښیار سړی تېر شوی نه دی، نه به تېر شي. او سره د دې نه چې نه یې د چا نه علم کړی دی، نه یې لیکل کړي دي، نه یې لوستل کړي دي، دا بیل کار دی جی، دا په دې پورې نه ده. او عقل ته په اولای ده. یا د مال کې دویمه پیدا دا ده چې ودې خوړو نو سار له به د قاذوراتو په شکل کې وځي، ګندګۍ کې به وځي. او لبستا پابلی تا یا مال کې درېمه پیدا ده چې دې واغوستل، جامه دې پې واغېسته، وا دې غوستله، پابلی ته زړه به ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې څلورمه خبره صدقې وکړه چې كنت پانیا فابقیتنی، زه پانی و ما تا باقي کړم. پنځمه خبره وکړه، پنځمه خبره دا وه چې كنت محروسة فالآن أحرسك، فالآن حارسة، زه تا ساتلما او دا صدقه وی چې د الله په نوم ورکړم او په تا ساتم، د هر شی نه به دې ساتم. مکحول شامی سمندر دریاب د علم تیر شوی دی. هغه ویلي دي چې یو سړی صدقه ورکي، یو زنانه صدقه ورکي، نارینه او زنانه، مسلمان دی، هر مسلمانه ده، نو وی جهنم خدای ته وی چې یا رسول الله د نبی علیہ السلام یو امتی زما د عذاب نه بچ شو، زما د عذاب نه خلاص شو، یا الله ما ته لږ اجازت وکړه چې تا ته سجده ولګوما، چې ذکر شکر دی چې د رسول الله امتی زما د عذاب نه بچ شو، ما ته د رسول الله نه حیا راځي چې دا امتی له عذاب ورکوما. دا د جهنم خبره ده. تیره جمعه کې مې دا خبره کړې وه چې صدقه کې څلور حرف دي، خو هغه مې بیا ویلې نه وه، نو بیا یو مولوي صاحب راته وویل چې لکه تاسو ووایئ چې څلور حرف به دي پکې، خو لکه بیان مو نه کړو. هغه دا ده صدقه کې یو سواد دی، یو قاف دی، بل دال دی، او بل ها ده. دا تی په اصل کې ها ده. صدقتن صدقه کې دا هی چې دا په اصل دا تی په اصل کې هی ده، ټولې تیګانې په اصل کې هی دي. دا د ګرامر خبره ده، نور پې لکه هر څوک نه پوهېږي. سواد چې دی
صدقې په دې سواد کې دې ته اشاره دی چې تصد عنه كل مکروه الدنیا والآخرة. صدقه چې دا سواد چې دی ارد پریشانه شی د دنیا او د آخرت په د دې صدقه ورکوونکي نامنې کی. او دال کی اشارت ته صدقه دال کی اشارت ته چې دا صدقه به د خودنو کی چې جنت ته به بوزي. صدقه به د خودنو کی جنت ته به بوزي. او قاب کې ست اشارت ته دا صدقه وی زبد قربی لله نصیب کما الله تب دی نږدې کما دغه په کومنګ ګردرو را قرب الله خو ګران کار دی. قرب الله او په ها کې اشاره دې خبره تا صدقه چې الله دا صدقه وی چې تا ته به هدایت کوم د الله طرف ته هدایت په دې نصیب شي. خیر دا موضوع دا بدري جمعه شوبنګ شروع کړی دا خبرې په دې کې خیری الله په توفیق راکړي ورو واخر دعوانا الحمدلله. صلی الله